په پاکستان کې د نامنیو زیاتوالی پر پوځي رژیم او دولتي اهدافو بریدونو زور اخیستی. په تېرو څو ورځو کې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې په چټکۍ سره زیاتې شوي او د تحریک طالبان پاکستان لوري پر نظامي او دولتي اهدافو په بریدونو کې پراخوالی راغلی دی. یاد غورځنګ ته نږدې سرچینې وایي ځواکونو یې په تازه بریدونو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستاني پوځ پر عسکرو 20 جلا بریدونه کړي دي. دغه بریدونه د پښین، بنو، ممند، پېښور، ټانګ، باجوړ، خیبر، دیر اسماعیل خان او وزیرستان په ګډون په بېلابېلو سیمو کې شوي دي. د راغلو شمیرو له مخې یوازې په تېرو 3 ورځو کې 22 پوځیان او پولیس وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. بلخوا د اسلام آباد امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل شوی. راپورونه ښیي چې ښار ته د داخلېدو له 109 لارو یوازې 25 پرانیستي، خو بیا هم د خلکو تګ راتګ تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دی. په ورته مهال شنونکي خبرداری ورکوي چې په سیاسي بې ثباتیو سربیره په پاکستان کې د لا زیاتو مخالفو ډلو په رامنځته کېدو د دغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خرابېدونکی دی. د پاکستان اوسنی وضعیت لا هم کړکېچن کیدونکی دا ځکه چې ورځ تر بلې بریدونه زیاتېږي، اقتصاد خراب ده، سیاسي ثبات نه لري او په نړیواله سطح هم مخ په منزوي کېدو کې قرار لري. په سیمه ییزه کچه هم څوک خبره نه اوري او ډېرو هیوادونو ته مراجعه کوي. نو دغه څه ده چې پاکستان وضعیت مخ پر خرابېدو ده، هم په امنیتي لحاظ هم په سیاسي لحاظ، په ځانګړې توګه په امنیتي لحاظ چې وسلوالې ډلې هلته ډېر فعالیت لري او د خپلو حقوقو او د شریعت د نافذېدو او د تحقق لپاره دوی مبارزه کوي. دغه راز د دوشنبې په شپه بلوچ وسلوالو د بلوچستان په مرکز کویټي ښار له څو لورو برید کړی دی او دا مهال د ښار په اطرافو کې له پاکستاني نظامیانو سره په جګړه بوخت دي. ازادي غوښتونکو په مستونګ، خاران، نوشکي، خزدار او څو نورو ولسوالیو کې هم د پوځي رژیم پر پوستو او مرکزونو په بریدونو سربیره بېلابېلې مواصلاتي لارې تړلي او د پاکستاني عسکرو پلټنې کوي. شنونکي زیاتوي چې د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ پر ضد د پاکستاني پوځ ټول عملیات ناکام وو او یاد غورځنګ په دې وروستیو کې لا زیات پیاوړی او منظم شوی. بلوچستان هم د 1948 کال را په دې خوا وسلوال مبارزه پر مخ وړي. په پاکستان کې پاکستاني پوځ 15 لوی عملیاتونه د دوی په مقابل کې ترسره کړي دي، ولې په 15 وړو عملیاتو کې دوی ناکامه شوي دي، ځکه چې نه یوازې دا چې BLA ضعیفه شوې نه ده بلکې لا پیاوړې شوې ده، لا قوي شوې ده. موږ په همدې کال کې ولیدل چې دوی په ډېر پراخه کچه باندې په کوټه کې بریدونه ترسره کړل. نو دا دوه هغه ستر ګواښونه دي چې پاکستان حاکمیت ته، د پاکستان نظام بقا ته یې خنډ پېښ کړی ده او د چلنجونو سره یې مخ کړی ده. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځي رژیم په کور دننه له پراخو امنیتي او سیاسي ستونزو او درنو نړیوالو پورونو سره مخ دی، خو بیا هم د امریکا او د ایران ترمنځ په حیرانوونکي ډول د منځګړیتوب هڅې کوي.